السلام علیکم ورحمت الله دوستانو خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. زه نن د قمر بنسټ د میډیا په ټیم کې ولاړ یم. تاسو وینئ ورونه لګیا دي. دوی هم د راتلونکي د ژمي د توزیع لپاره لیستونو باندې کار کوي، خو موږ شروع د مشرقي ولایتونو څخه کوو. نو د مشرقي ولایتونو لیستونه یو څه موږ سره شته، ولې په زیاته اندازه پاتې دي چې هغه کې شامل کونړ دی، ورسره ننګرهار دی، لغمان دی. دغه ویډیو زما یوازې د مشرقي ولایتونو د اوسیدونکو لپاره ده. هغه دا چې که چېرته تاسو ته داسې څوک په دغه درې ولایتونو کې معلوم وي، د هغې نوم، د پلار نوم یا ورسره تلیفون نمبر البته چې فعال وي، دا موږ ته راواستوئ. په کمنټ کې مه کوئ، موږ ته په میسج له لارې یا انباکس له لارې راولېږئ، تر څو پورې هغوی ته زموږ دغه ټیم کوم کسان یا کبرونه چې هلته ناست دي به زنګ ورته وهي، معلومات به کوي. خو زما یو غوښتنه له تاسو څه ده؟ غوښتنه مې دا د ورونو چې د خدای رضا لپاره داسې څوک معرفي کړي چې موږ هغه ته زنګ وهو او هغه واقعا مستحق وي. بې اعتباره مو مه کوئ، ځکه موږ مخکې داسې ویډیوګانې کړي چې کله به کوم ولایت کې توزیع وه، نو هغه ته به چې کله موږ زنګ وهو، پوښتنه به مو وکړه، یا په هغه کلي کې به موږ پوښتنه وکړه، موټر به یې په کور کې ولاړ، دوکان به یې و، بیا به هم دا غریب و، کونډه خواره به پاتې و، یتیم بیچاره به پاتې و، هغه به چا نوم هم ناګسته. خو له خدای څخه وویرېږي، فقط یوه دغه غوښتنه مې ومنئ چې داسې څوک معرفي کړي چې هغه هېڅوک هم نه وي، چې نه د ملک سره ارتباط ولري، فرض کړه نه بل څوک پېژني، نه حتی کوم دی داسې اداره پېژني چې هغه کومکونه ورکوي. کومکونه ډېر توضیح شوي دي، داسې ډېر خلک پاتې دي. نو دغه خلکو پسې وګرځئ، د الله رضا لپاره مطمئن یم چې څوک کومک کوي، څوک کومک رسوي، او الدال علی الخیر کفاعله. تاسو په دې موږ ته دلالت وکړئ، انشاءالله باوري یم چې الله به تاسو ته اجر درکړي. نو شروع دی مشرقي ولایتونو څخه ده، لړۍ به ادامه لري انشاءالله. هر طرف ته چې موږ ځو داسې ویډیو به کوو. تاسو موږ ته د غریبانو نمبر یې ورسره نوم پلار نوم راولېږئ په انباکس کې، او انشاءالله موږ به د ورونه ناست دي، لیست به جوړوي، زنګ ورته وهي او مواد ورته ورسېږي. ډېره مننه، ویډیو سره شریک کړئ. السلام علیکم. افغانستان بهر